السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. زه یم جاوید خان. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ په ټیک ټاک کې هغه کمنټونه بند کړئ کوم چې تاسو ته مزاحمت کوي، که چیرې تاسو غواړئ چې په خپل ویډیوګانو باندې تاسو ته څوک خراب کمنټونه ونه کړي، خراب الفاظ تاسو ته ونه کاروي، تاسو کولی شئ چې دغه کمنټونه بند کړئ. څنګه بندولی شئ؟ ډېر اسانه دوستانو. کله چې ټیک ټاک داسې راخلاص کې بیا به راشي دوستانو لاندې دی پروفایل برخې ته. پروفایل باندې به داسې کلیک وکړئ. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشي د درې خطونو ته، بیا به راشي دوستانو لاندې سیټینګ ان پرایویسي ته. سیټینګ پرایویسي باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشي دوستانو دلته پرایویسي برخې ته، دې باندې به داسې ټپ وکړئ، دا به راخلاص کړئ او دلته به راشي دوستانو کمنټ برخې ته. کمنټ باندې به داسې کلیک وکړئ. دلته وګورئ دوستانو، اول به دا یو خلاص کړئ، بیا به دا خلاص کړئ او بیا به دا خلاص کړئ. هغه الفاظ دوستانو چې نن سبا په ټیک ټاک کې عام دي، مطلب کنځلې دي، یو څه بل څه دي، کوم هم چې ستاسو ذهن ته راځي هغه الفاظ به ټول دوستانو دلته داسې ټایپ کړئ لکه څنګه چې زه ټایپ کوم. دغه الفاظ هم چې ټول ولیکه دوستانو، بیا به راشي دې برخې ته. دوستانو بیرته به داسې خپل اکاونټ ته راشي. نو دې سره به دوستانو تاسو ته هیڅوک غلط کمنټ نشي کولی. که کمنټ وم کړي څوک به یې کتلی نشي، هغه به اول تاسو نه اپروول غواړي. تاسو چې کله اپروو کوئ بیا به هغه کمنټ خلکو ته رسیږي. امید لرم دوستانو چې ویډیو به م خوښه شوې وي. مونږ ځان سره فالو کړئ او همدا ویډیو که چیرې تاسو په یوټیوب کې ګورئ، یوټیوب کې مونږه سبسکرایب کړئ. ښه وخت، الله پامان.